ملګرو ملګرو په خپل چینل کې درته په خیر راغلی وایم. ملګرو څنګه کولی شئ تاسو تاسو د خپل یوټیوب چینل نه یا د فیسبوک پیج نه لایف کرکټ خلکو سره نشر کوئ، یعنې تاسو لایف وچلوئ او ستاسو په فیسبوک یا ستاسو په دغه چې کوم دی په یوټیوب باندې چې کوم دی فالوور راشي، د هغې چې کوم دی واچ ټایم برابر شي. ټیک ده، هغې سره چې کوم دی ستاسو څه شي، یعنې مطلب پیج مو مخکې شي یا چې کوم دی یوټیوب چینل مو روان شي. ټیک ده، څنګه کولی شئ تاسو چې کوم دی لایف راشي او دغه شان تاسو خپل چې کوم موبایل کې تاسو سره کوم ایپ دی په هغې کې تاسو مطلب یعنې دغه چلوئ دا لایف کرکټ ګورئ. ټیک ده، یا چې کوم دی هر څه چلوئ تاسو، خو مطلب تاسو کولی شئ دلته کې خو موجوده وخت د کرکټ دی، نو په دې کې چې کوم دی تاسو لایف کرکټ څنګه چلولی شئ. ټیک ده، ګورئ ورته دا چې کوم دی دا نن میچ دی. ټیک ده، دا میچ دی نن انګلینډ او د نیوزیلینډ میچ دی. ټیک ده، سبا د پاکستان او د سریلنکا میچ دی. ټیک ده، 28 فبروري ده، نن چې کوم دی 27 ده. تاسو هم چې کوم دی کولی شئ چې دغه میچونه تاسو بالکل لایف وچلوئ د خپل یوټیوب چینل نه، د خپل چې کوم دی فیسبوک پیج نه. نو دې دپاره ډېره سمپل طریقه ده، اسانه طریقه ده. ویډیو را سره تر اخره وګورئ، انشاءالله په دې باندې به پوه شئ چې تاسو څنګه کولی شئ تاسو چې کوم دی دغه لایف د خپل فیسبوک پیج یا د یوټیوب چینل نه وچلوئ. نو دې دپاره تاسو چې کوم دی 2 څیزونه ډاونلوډ کوئ، انسټال کوئ په خپل موبایل کې. یو چې کوم دی تماشا ایپ، که تماشا ایپ وي، که تاسو سره بل کوم داسې ایپ وي چې په هغې باندې مطلب تاسو لایف کرکټ ګورئ. ټیک ده، مطلب ما سره تماشا ایپ دی، زه په دې باندې چې کوم دی څه کوم لایف کرکټ ګورم. نو زه چې کوم دی څه کوم تماشا نه کولی شم چې زه لایف وچلوم. تاسو سره کوم بل ایپ وي، ټیک دی، تاسو د هغې نه کولی شئ. یو خو به دا تاسو چې کوم دی انسټال کړئ. ټیک ده، په خپل موبایل کې دا ایپ تماشا یا مطلب بل کوم دی کرکټ والا ایپ. یو چې کوم دی دې دپاره تاسو سره پکار دی کوم دی تاسو به لاړ شئ پلی سټور ته. بل به تاسو سره د دې ایپ ضرورت وي، دا دلته کې ما سرچ کړی دی په پلی سټور کې. ټیک ده، دا چې کوم دی دا دی کیمرا اف آی لایف. تاسو سره چې دغه کې تاسو به دا یو چې کوم دی څه وکئ، دا تاسو انسټال کړئ. دلته دی ما کوم مخکې انسټال کړی دی چې اپډیټ پې هم راغلی دی. ټیک ده، خو زه درته طریقه ښایم. دا څیز به تاسو یو انسټال کړئ، کیمرا اف آی لایف. ټیک ده، تاسو لیدلی شئ. ښه، چې کله تاسو انسټال کو مطلب یو هغه ټي وي، یعنې هغه چې کوم نه تاسو کرکټ لایف ګورئ. ټیک ده، یو دا څیز ده. تاسو کله تاسو انسټال کو تاسو به راشئ، دا به څه وکئ، دا به تاسو څه وکئ، اوپن به کوئ. چې کله تاسو اوپن کړئ دلته نه، ټیک ده، تاسو چې کوم دی ویډیو تر اخره پورې وګورئ. بیخي مو په اسانې طریقې سره پوهومه. انشاءالله تاسو چې کوم دی بیا څه کولی شئ، لایف چلیدلی شئ. ټیک ده، تاسو د خپل موبایل مطلب پلی سټور دغه نه یوټیوب نه او د فیسبوک نه چې کله اوپن کوئ تاسو سره به دغه شان د انټرفیس په دې کې کولاو شي. دلته چې کوم تاسو ته دلته لیکلی دی اول دا بره لیکلی دی کیمرا، دلته لیکلی دی سکرین. ټیک دی، تاسو به چې کوم دی په دې کیمرې نه بلکې تاسو په سکرین باندې څه وکئ، په دې باندې به تاسو کلیک کئ. لاندې چې کوم دی لیکلی دی دلته لیکلی دی یوټیوب. ټیک دی، یوټیوب نه لایف رسي. دلته لیکلی دی فیسبوک نه لایف رسي. ستا خوښه ده. ټیک ده، اوس زه چې کوم دی راځم د یوټیوب نه. ټیک ده، ما په د یوټیوب باندې دلته چې کوم دی کلیک کړی دی. ټیک ده، چې په دې باندې کله تاسو دغه شان دی کلیک کوئ، مطلب د کوم څیز نه لایف رسئ، تاسو په هغې کلیک کړئ. دلته لاندې تاسو ته لیکلی دی سټارټ. ټیک ده، په دې سټارټ باندې به تاسو څه وکئ، په دې سټارټ باندې به تاسو کلیک